جبرائیل امین علیه السلام دا وحی راوړی دا چې په بیگانه شپه کې د قرآن د تلاوت د برکته ما د ابوبکر صدیق شونډې سل پیرې ښکل کړي دي او په دې باندې بس نه د جنت الفردوس خوشبو هغه کم وه او د ابوبکر صدیق د شونډو خوشبو سیوا وه. آقای نامدار صلی الله علیه وسلم تشریف فرما او صحابه کرامو سره ناستو. نبی علیہ السلام فرمایل ملګرو بیگانه شپه کې تاسو کې چا پچا اوږي باندې خوراک کړی دی. ابوبکر صدیق عرض وکړه رضی الله عنه ویا د الله رسول بیگا یو اوږي راته ملو شو ما په خوراک کړی دی. بیا لږ سات پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه کو تاسو بیگانه شپه کې چا د چا بیمار پرسی کړی دا سعادت ابوبکر صدیق ته نصیب شوی دی او د الله رسوله ما بیگا دی او بیمار ته پوسم کړی دی. بیا نبی علیہ السلام فرمایل بیگانه شپه کې تاسو د چا مسلمان جنازه کې شرکت کړی دی. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې یاو د الله رسوله بیگا یو جنازه کې شریک شوم خدا دوه درې کار کېدو کې ډیر وخت لګېدو جنازه نا وخت وا نو زه بیا اودنه شم ما د قرآن تلاوت شروع کو تر تهجد پورې مې قرآن لوستلو په تهجد کې مې ولوستو حتی چې د سهار اذان شو مونځ ته رالم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ابوبکر ستا ته دي زیری ستا د بیگانی قرآن د تلاوت د برکته جبرائیل امین علیه السلام دا وحی راوړی دا چې په بیگانه شپه کې د قرآن د تلاوت د برکته ما د ابوبکر صدیق شونډې سل پیرې ښکل کړي دي او په دې باندې بس نه د جنت الفردوس خوشبو هغه کم وه او د ابوبکر صدیق د شونډو خوشبو سیوا وه. عزتمندو نن الله هغه کلام د الف لام میم نه تر والناس پورې پورا په پورا شان موجود دی که لږ جواب راکوي جی په یو زور زیر پیش کې کمی شته نشته پکې نن هم د الله هغه مدد مو تا سره شامل حال کیږي خو په شرط د دې چې د الله کلام د خپل سر ګلو ګرځو دا کار وګڼو. موږ د خپلو استادانو وې موږ د هغې خبره خپلو شاګردانو ته نقل کوو تاسو ته معرض کوم او خصوصا د خپلو طلبه کرامو وروڼو بچو ته مدرسه قرآن یادول دا یو کار دی دا یو عظیم فکر دی دا یو عظیم محنت دی. په دې وجه باندې کم پلاران کم تورنه ماماګان چې ناست او ستاسو بچي دلته دي یا په نورو ځایونو کې دي څنګه چې زموږ د پښتنو ترتیب دا و چې کم کور کې به چې ته یو بچی په سکول کې داخل شو انګلیش میډیم کې اوس خو هغه څه زیات شو ابتدا کې به داسې زیات و چونکې هغه وخت کې کمی و د تعلیم نو که بچي به په انګلیش کې د اعضاو نومونه زده کړل پارټس آف باډي چې ورته وایي نو ده به وایي راشه زما زوی ته خو په انګلیش کې چې کوم د اعضاو نومونه ورځي ووایه بچي شابه فرفر دته سر ته دا وایي او سترګو ته دا وایي او غوږ ته دا وایي او لاس ته دا وایي او د کاکا او د ماما د زوی په مخ کې به د خپل زوی د انګلیش په تعلیم باندې فخر کو. زه وایم دغې وروڼو ټولو ته درخواست دی چې زما بچی د 50 سپارو حافظ شي ته باقاعده وروڼه راغونډ کا تره ماما ته دعوت ورکا او په هسکه غړی ووایه چې الحمدلله زما بچی د 50 سپارو حافظ شو زما بچی د 10 سپارو حافظ شو او په حفظ قرآن باندې هغه خوشحالي وکړه چې تا ته د هغې نه څومره وس دی د هغې نه هم زیات وکړه ځکه د الله کلام وی خوشحالي پې وکړه فبذلک فلیفرحوا د الله کلام پې د خوشحالۍ حکم ورکوي. د دې نه اوچته خبره به کومه کیدی شي چې دا کم حافظان دي اته ملګري او د دې پلاران موجود دي دی په هغه صف کې شامل شو د قیامت میدان به قایم شي. الله رب العزت په دی تو فرمایي چې تاسو قرآن وایو د جنت په درجو ورخی چې دا یو حدیث خو موږ تاسو ډېر اورو دا دویم حدیث هم فضائل اعمال کې اوسره شیخ زکریا رحمت الله علیه چې کوم دی نو نقل کړی دی نو چې کله بچي یو آیت وایي نو الله به یو درجه اوچتوي خو عجیبه روایت دی چې څنګه د بچي یو درجه اوچتېږي داسې به ورسره د مور او پلار یو درجه اوچتېږي چې 6.5 زره د پاسه آیتونه 6,600 آیتونه بچي تلاوت کوي الله به مور او پلار هم هغې مقام ته رسوي او بیا په دې باندې بس نه خاندان کې هم به چا خوشحالي کړي تره ماما به هم نن خوشحاله چې آو الحمدلله زما واره زما خورهی زما رور د قرآن حافظ شو او دغه خلقو که د خپل ګناهونو په وجه الله د جهنم فیصله کړي می الله به د حافظ قرآن د سفارش د برکته د جهنم نه ازادي او جنت ته به داخلوي. او بیا دې بچو چې د پلارانو نن دا خوشحالي ولیدله نو مخکې عجیبه روایت دی امام محمد رحمت الله علیه
زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مایاناز شاګرد دی فرمایي د قیامت په میدان کې با الله د دې امت قرآن والو ته او خصوصا علماء ته اعلان وکړي چې تاسو ته مې د عذاب اراده نه وه که د عذاب اراده مې درته وي نو د خپل کلام علم به مې ته نه نصیب کوو. کم پلاران چې پکې موجود یې چې بچی یې دلته عالمان دي، کم وروڼه چې پکې موجود یې، کم رشتہ دار چې پکې یې ایک اسم نی نو کم از کم کلیواله خو موجود یې د دې علماء اندازه دی نه ولګه ورونو. الله به د دې امت ډېرو طبقو ته سفارش ایجاد کوي. اوږد روایت ته الله به د امت حافظ ته اجازت ورکړي سفارش وکا، حافظ به سفارش کوي، شهید به سفارش کوي، اجی صاحب به سفارش کوي، غریب مسلمان به سفارش کوي. په دې لکشان یو عجیبه روایت ته اورو